السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو، نن در سره د مولانا صاحب ویډیو شریکوم چې بالکل زما د زړه چې زما په ذهن کې خبرې وي هغه خبرې کړې دي، بالکل حقیقت یې بیان کړی دی. د نن سبا کم مسلمانان چې رمضان کله راشي، روزه مبارکه کله راشي، نو دوی عبادت هم کوي، لمونځونه هم کوي، سپینه خولۍ به سر کړې وي، په اول صف کې ولاړ وي. نو چې کله بیا روژه ولاړه سي او روژه ختمه سي، چت ویران وي، مسجد کې یو کس نه وي، افسوس پر داسې مسلمانانو باندې. راځئ د دې عالم خبرې واورو، بیا به خبرې کوو انشاءالله. زمونږ مسلمانی یوازې تر روژې او تر رمضان محدوده ده. رمضان کې په جماعت کې ځای نه، رمضان کې د اودسونو په ځای کې ځای نه. هر ځای چې ګورې مسلمان په نظر درځي، د هر چا سپینه ټوپۍ په سر ده، د هر چا په لاس کې تسبیح دي، د هر سړي په ژبه باندې ذکر دی، هر سړی الله یادوي. خو چې روژه تېره شوه مسلماني ختمه شوه، چې روژه تېره شوه ټوپۍ ګزاره شوه، چې روژه تېره شوه جوماتونه را خالی شو، چې روژه تېره شوه د قرآن تلاوت ختم، چې روژه تېره شوه د الله ذکر ختم، د الله یاد ختم، الله ته سجدې ختمې، هغه عبادات ختم، هغه دعاګانې ختمې، هغه جړاګانې ختمې. من موسمی مسلمانان نه یو، زمون مسلمانی تر رمضان محدود نه ده، زمون اطاعت او عبادت تر رمضان محدود نه دي. هغه الله چې په رمضان کې رب وسم هغه زمون رب موجود دی. هغه چې رمضان کې اذان کېدو ننم اذان کېږي، هغه چې رمضان کې د قرآن تلاوت کو ننم قرآن आवाज کې زما تلاوت وکا، هغه چې په رمضان کې ذکر او اذکار دی کو ننم هغه جبتا توي ذکر او اذکار کوا، هغه چې رمضان کې قرآن اوریدو ننم دا غوونه تا توي په ما قرآن واورا، په ما باندې ذکر او اذکار وکا، په ما د الله اطاعت او عبادت وکا. روزه تیر جمعتونه خالی دي، ما ته په جمعات کې هغه ځوانان په نظر را نغل، ما ته مشران په نظر را نغل، ما ته کاریګر خلک په نظر را نغل، ما ته تجاران په نظر را نغل. کم چې رمضان کې په اول صف کې ناشتي دغه پلاس کې تسبیح وي او بندگانو تاسو وای مسلمانی تر رمضان وا، بندگی تر رمضان وا. دا سینه هغه رب نن موږ ته आवाज کوي جمعه تراشا، هغه قرآن نن موږ ته आवाज کوي مارا والا، هغه قرآن نن چغي سوري وي او زما وینکو چرته لاړی، زمو رمضان کې راواغستلما، زما تلاوت مو کو نن بزی ولس میش بیا بن پروتما، زما د تلاوت والا بنئ، زما را غستون کې بنئ، زما وین کې بنئ. دا جمعتونه بیا ولس میش چغي سوري ما توي، دا قرآن بیا ما ته چغي سوري وي. مسلمان ځان نه يهوديان مو جوړوي، ځان نه عیسیان مو جوړوي، ځان نه هندوان مو جوړوي. چې یو موسم پورې عبادت ته تر یو وخت عبادت ته زمون بندگی د زنګو نه شروع ده، زمون بندگی د ځوانۍ نه شروع ده، د الله اطاعت د ځوانۍ نه شروع ده، تر لحد پورې ده، تر قبر پورې ده، تر قیامت پورې. ګوري زمون خلاصون نشته ده تر سوچ دی بدن کې ساده د الله اطاعت وکاو، د الله بندگی وکاو. ولې ځان موسمی مسلمانان جوړوي؟ راځي چې د الله صحیح اطاعت او عبادت کو خلک کوي نه تو ویا نه مسلمانی سو شوا د اختر پشپبانی مسلمانی ختمه، د اختر پشپبانی هر څه ختم شل، د اختر پشپ د الله یاد د ذهن نوتو. زنه پویګم چې مسلمانانو له دا نظریه چا ورکړه چې بس رمضان کې ټوپۍ په سر کا، بس رمضان کې تسبیح راواله، بس رمضان کې د الله اطاعت کوا. او بیا چې کله رمضان تیر شي، بیا چې کله اختر راشي، بیا ته د الله نه آزادې، بیا ته د قرآن نه آزادې، بیا د پیغمبر نه آزادې. سچ دی خوخی هغه کوه. دا سینه د مسلمانان ګران لیدونکو کتونکو، تاسو د مولانا صاحب بیان واورېدی، بالکل حقیقت یې بیان کړی دی. ډېر داسې مسلمانان وروڼه دي چې هغه صرف د دوی مسلماني تر روژې پورې، تر رمضان پورې محدود وي. چې کله روژه راشي دوی عبادت هم کوي، تلاوت هم کوي، روژې نیسي، هر څه کوي. لیکن چې کله روژه ووځي، د روژې مبارکه میاشت ختم شي، نو بیا د دوی مسلماني هم ورسره ختم شي. نو افسوس پر داسې مسلماني باندې. هغه اوس هم هغه یو الله دی، هغه د الله رسول دی، هغه 5 ټیمه په جماعت کې اذان کېږي، الله تبارک وتعالی د لمانځه طرف ته رابلي. نو اوس څه پېښه ده چې ته لمانځه ته نه راځې او
هغه رقم عبادت نه کوي د الله، هغه رقم اطاعت نه کوي، نو افسوس پر داسې مسلمانانو باندې چې دې ته وایي موسمي مسلمانان چې د یوې میاشتې مسلمانان وي. مسلماني خو نه ده ختمه سوې، مسلماني خو همیشه وي. نو دوستانو په کار ده چې موږ تاسو همیشه کال 12 میاشتو د الله تبارک وتعالی عبادت په هغه شانتې وکړو څرنګه چې په روژه کې کوو. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي، ټول مسلمانانو ته الله توفیق ورکړي پر دې چې همیشه عبادت وکړي او د جماعتو د لمنځو خیال وساتي، تلاوت قرآن، هغه قرآن دی، هغه د الله رسول دی، هغه الله دی، هغه نه دی بدل سوي او نه هم د هغه عبادت ټیم ختم سوی دی. همیشه د عبادت اهتمام کول پکار دی. نو قدرمنو دوستانو که چیرې دا ویډیو مو خوښ سوي د ملګرو سره ضرور شریک کړئ د ثواب خاطر، او زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ تر څو داسې معلوماتي ویډیوګانې ستاسو سره شریک کړو.